یو ستارو ښه هغه هم دې اخیستي وه ستار باندې به یې ذکر کولو په ستار به یې ذکر کولو ستار باندې به هم ذکر کولو ښه نو بس دا زموږ جي دیني یو حساب باندې نیکه جوړ شو السلام علیکم ګرانو کتونکو راغلی یم یو مزار ته چې شیخ بابا ورته ویل کېږي دلته کې دا مشر لګیا دی ماشاءالله صفایي هم کوي د سره هم خبرې اترې کوو او مزار ته به دننه هم ورځو نو بابا څنګه یې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله څنګه چل دی ژوند ښه روان دی الحمدلله جی ښه شیخ بابا مزار کې ماشاءالله لګیا یې صفایي کوي او جی ښه روزانه کوو که نه صفایي جی ښه صفایي باندې الله پاک خوشحالېږي ذات خو الله ولی دی صحیح نو ځکه موږ د دې صفایي کوو ښه خدمت ته مو ځان وقف کړی لږ راځي خو چې دا مزار به مو ګورو مزار خیال ساتئ لږ انشاءالله ښه زموږ ذمہواري ده جی ښه دا الله پاک موږ دې ته دغه کړي وو کوشش کوو صحیح بابا دا شیخ بابا چې دا د کوم ځای نه راغلی و د دې څه کرامات راته بیان کړي څه تعارف یې راسره دا جی هندوستان نه راغلی و ښه او دلته ښکته ډاخانه وه ښه خالي هغه میز پکې خو که نه ښه اوس خو عمارت جوړ شو صحیح اوس خو ډاخانه پخه جوړه شوه ښه لیکن هغه وخت چې دی نو بس دا تخت به و صحیح دی به دلته و ښه بلکې د دې زمانو پس بچي رالل ښه ښځه او دو بچي ښه یو لورې وه یو زوی و نو هغه زموږ هغه کورونه چې دي که نه هغې سره د دې بېله کوټنۍ ونه ګدۍ جوړه کړې وه موږ ورته ښه د تلاوت کولو ورته او نو بس بیا یو ستارو ښه هغه هم دې اخیستي وه ستار باندې به یې ذکر کولو په ستار به یې ذکر کولو ستار باندې به هم ذکر کولو ښه نو بس دا زموږ جي دیني یو حساب باندې نیکه جوړ شو ځکه زموږ مور چې ده نو ډېره غټه عالمه وه صحیح نو دې به چې کله ذکر کولو بېهوشه به شو که نه ښه نو هغې ته به هغوی چې دی نو اواز وکړو چې شیخ بابا بېهوشه شوی دی ښه بس هغې به راته تلاوت به یې کولو بس بیا به پاڅېدو نو هغوی ته به یې ویل چې تاسو ته د الله پاک جنت نصیب کړي دا د دې الفاظو دي دغه دعا به ورته وکړه ښځه یې چې راغله صحیح نو هغه په تپوس باندې چې ورسېده ښه نو هغې ته وایي داسې کار دی چې ابۍ ورته وی چې ستا کور والا راغلي دي او ډېر زمانو پس راغلي دي ښه وی هغې ته وایه ښه چې که دا دین قبلوي ښه نو دننه دې راشي صحیح که دا دین نه قبلوي دومره ښایسته پې مخې ښځه وه ښه او بس هغه وژړېده وروستو نه مشرانو نه وژړېده واپس یې کا بیا واپس لاړه وی که نه مسلمانېږي نو واپس ځه مسلمانېږي نو بازي دی واپس لکه شیخ بابا دا هندوستان نه راغلی و دلته مسلمان ښه هندوستان نه راغلی و مسلمان شوی و دلته هندوستان نه راغلی و جي ښه دا زموږ نیکه دی بس موږ یې خدمت کوو زموږ په دین باندې دی غیرت کړی دی صحیح موږ به دې سره غیرت کوو ښه بابا تاسو لیدلی و او جي ښه تاسو د څو کاله وئ اونه کې ستا ونې عمره و ښه او کولۍ به په سروله ښه او جي دا بس دا تاسو هغه ټایم کې د څونه وخت وی او دی چې اسلام قبول کړو د دې عمر به څومره و د دې عمر به وي داسې تقریبا 40 چې کله اسلام قبول کړو دغه خو به زلمی وکړ اسلام قبول کو جي داسې 35 ښه عمر به و د دې زلمی ولکه او زلمی و او دې د اسلام قبول کو صحیح او بس ټوله دنیا ورته راتله او خدمت به د دې کولو صحیح دا ځای چې دی دا زموږ و زموږ مشرانو ته وی چې یاره دلته ما ته که زه مړ شمه نو دلته ما ته 10 مرلې ځای راکړئ تاسو پیسې څه ووایئ نو زه به درکړم صحیح نو زموږ والد صاحب ورته وویل نه پیسې ته نو نه لرو دا پوره 8 کنال ځای زموږ والد صاحب وقف کړو دا دلته به قبرستان هم جوړ شي او ستا چې دی نو دا څومره مزار دلته راځي ستا بس دوی به الله پاک پې مزار جوړ کو او بالکل بل اخوا چې دی شهید بابا دی هغه جنګ کې شهید شوی
نو هغه چت نه پرېږدي. صحیح. او جی نو بابا لکه چې کله وفات شو هغې نه پس په مزار جوړ شو بیا درس ستاسو په وړاندې وشو که نه تاسو هغه وخت نه بالکل زموږ په وړاندې هغه وخت نه لګیا یې او خدمت کوې خدمت کوو دي د دې صحیح او ځکه چې دی زموږ دین قبول کړی دی صحیح زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین یې قبول کړی دی صحیح او موږ به دی پرېږدو ګنې داسې انشاءالله موږ تر مرګه پورې به د دې خدمت کوو. ښه ټیک شو ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا وګورئ دا مزار دی دا شیخ صاحب چې خواجه شیخ محی الدین چشتي دغه به لیکلی دی دغه تاریخ هم به لیکلی دی تاریخ به هم وګورو او دغه مشر خبره کوي چې یاره دا چې کوم شیخ بابا نو دی دلته کې په ډاهانه کې هغه ټایم د خطونو دور و په ډاهانه کې دلته کې نوکري کوله په ډاهانه کې چې نوکري کوله دا د هندوستان نه راغلو او تقریبا چې هغه ټایم پاکستان هم نو آزاد شوی دی تاریخ ته وګورئ نو هغه وخت کې دی بدل د ډیپټي کوله غیر مذهب او بیا اسلام قبول کو او دلته کې خپل عبادت به کول خپل بچی ور پسراله خپل ښځه ور پسراله هغې ته ووایي چې یاره که اسلام قبله خو ټیک ده او که نه قبله نو بس بیا دلته نه ځه او بس زما او ستا لاره جدا ده. نو ګرانو کتونکو دغه غټ میسج دی په دې کې غټ پیغام دی چې د هندوستان نه راغلی یو غیر مذهب ته الله پاک داسې مقام ورکوي چې هغه بیا اسلام قبلوي او هغه دلته کې دا د مزار هم دی. نو ویډیو مخکې شیر کړئ او چې چېرته هم یې خپلې دعاګانو په مونږ یاد ساتئ د لوی الله په امان.